د رحمان بابا ډیر خوږ او خوندور کلام دی چې پکې وایي مخ د یار شمس و قمر درې واړه یو دي قد و سر و صنوبر درې واړه یو دي. دا ډیر مشهور کلام دی د رحمان بابا او دا خوږ او مشهور په دې دی چې په دې کلام کې رحمان بابا درې سیزونه هغه یو ځای کړي او د هغې تشبیه ورکړی، لکه څنګه چې وایي مخ د یار، یعنی د یار مخ، دا یعنی د یار مخ شمس او قمر نور او سپوږمۍ دا درې واړه یو دي، یعنی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مخ مبارک، د هغې مخ رڼا او د نور او د سپوږمۍ رڼا دا یو شی دی. په ښایست کې دا درې واړه یو دي. قد و سر و صنوبر درې واړه یو دي. بیا د نبی علیه صلات وسلام چې کوم قد دی، دنګوالی دی، نو هغه داسې بې عیبه دی، داسې بې چوکسه دی چې لکه څرنګې چې سر وه په ونو کې دنګه ختلي او ماته راماته نه یې کږه وږه نه یي. صنوبر لکه د نښترو یو قسم دی، هغه دنګ ختلی، هغې کې هم ټیټوالی نه یي، دنګ ځي. نو دغه رنګې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دنګوالی، د هغه اوچتوالی، د هغه بلندي، هغه هم دغه رنګې بې عیبه وه او څه عیب پکې نه و د هغه په وجود کې. نو قد د نبی اسلام قد، سرو او صنوبر دا درې واړه یو شی دي. که څوک غواړي چې زما د پیغمبر دنګوالی به څنګه و، مخ به یې څنګه و، نو مخ یې د انور سپوږمۍ په شان ښایسته او دنګوالی د سروې او د صنوبر په شان ښایسته. حاجت نه لرم په شاد و په شکر و لب د یار شاد و شکر درې واړه یو دي. او رحمان بابا وایي چې زما دې ته هیڅ حاجت نشته دی چې زه د ګبین وخورم او زه د ګوړې او شکرې وخورم، ځکه چې ما ته الله تعالی د خپل حبیب شونډې نصیب کړي دي. نو زما د حبیب شونډې، زما د یار شونډې، لب د یار شونډې او ګبین او ګوړې شکرې دا درې واړه یو شی دي. هغه انسان به ګوړې شکرې خوري چې هغه ته د یار شونډې الله نه نصیب کړي. نو زما حاجت نشته، ما ته الله نصیب کړي دي. او هر کله چې زما د یار شونډې د ګوړو او د شکرو په شان او دغه رنګې د ګبین په شان خوږې دي، نو زه څه کوم او زه به څه وکړم چې یاره ګبین وخورم او شاد څه ورته وایي شکرې وخورم. که به یاره د بستر د پاسه پروت یم نارو خار او دا بستر درې واړه یو دي. که زه بغیر د یار نه په بستر باندې آرام باندې او په دمه باندې پروت یم، نو چې کله یار را سره نه وي، دغه بستره، دغه پالنګ او زما د پاره چې دی اور او ازغي، نار اور خار ازغي، نو پالنګ ازغي او اور دا زما د پاره یو شی دی چې کله زما سره مې یار په خوا کې نه وي. چې و در او و دیوارو ته نظر کم باغ بوستان و دغه در درې واړه یو دي. چې کله زه د خپل یار کور ته او د کور دیوالونو ته نظر وکم او وګورم ورته، نو د ده دا کورو او باغونه او باغچې دا یو شان دي. چې غبار د کوڅې را باندې راشي، دا غبار مشک و عنبر درې واړه یو دي. او د یار د کوڅې هغه دوړه چې په ما باندې راشي، سیلۍ راشي او د یار د کوڅې نه خاورې راوړي، په ما باندې دغه دوړه ولګي، نو دغه دوړه، د غبار دغه دوړه او مشک چې په خوشبویو کې د ټولو نه خوږه او ګرانه خوشبویي ده، عنبر تاسو به پیژنئ څومره خوشبوداره څیز دی. نو دغه دوړه زما دپاره او مشک او عنبر دا درې واړه یو شی دي. دې کې هم درې تشبیهات راغلي دي او په دې کې رحمان بابا انتها کوي چې زما دپاره مشک او عنبر څه دي؟ د یار د کوڅې دوړه ده. زما دپاره باغونه څه دي؟ د یار کور او دغه دیوالونه دي. خدای د یار له هجره هیڅوک خبر مکه، تاخته قتل دا خبر درې واړه یو دي. دلته کې تاخ لیکلی دی خو تاخ نشي کېدی، تاخته قتل دا خبر درې واړه یو دي. رحمان بابا وایي چې هیڅوک دې د یار نه خدای پاک څوک جدای نه کړي. خدای د یار له هجره هیڅوک خبر مکه چې د یار کم جدایي ده، د دې نه دی الله څوک نه خبروي. ځکه چې په تخته باندې قتل، په پانسۍ باندې قتل او قتلېده او دغه خبر چې یار د نه جدای شو، دا درې واړه یو شی دي.
هغه دم چې سړی درومي له جهانه تورې خاورې سیمو زر درې واړه یو دي. او کله چې انسان د دې دنیا نه ځي نو د مرګ نه مخکې څومره په دې دنیا باندې مینې څنګه راغونډی څنګه په مرګونه کوي څنګه د بل وینې څکي. خو دا کله بې قیمته شي چې کله انسان ترې مړ شي. نو هغه دم چې سړی درومي له جهانه کله چې دی د ساه وځي او د دنیا نه دی روان شي نو د ده دپاره تکې تورې خاورې سره او زر سپین زر او سره زر دا یو شی دی. ځکه چې د ده خو څه په کار نه راځي نو دی په خاورو کې پروت دی کو دغلته ورسره سره زر او سپین زر دا ورسره هم خښی نو څه فایده نه ورکوي. نو د مړي دپاره خاورې سره او زر یو شی دی. الله دې وکړي چې موږ ته په ژوندونې باندې خاورې یعنې تورې خاورې او سره زر او سپین زر دا یو شان ښکاره شي چې د دنیا دپاره او د مادې دپاره د خپل ورور د خپل خور وینې نه څکو. قلندر چې په رښتیا قلندري کا خان سلطان او قلندر درې واړه یو دي. ملنګ قلندر څوک انسان چې هغه په رښتیا قلندري کوي یعنې د کې الله سبحانه وتعالی د غنا د انسانانو او د مادې د هر نعمت نه بس دی دغه شي غني شي بې پروا شي. خو د چا سره هر څومره دولتي هر څومره غټه عهده وي د ته پې څه کار دی. نو قلندر چې په رښتیا قلندري کا کم انسان چې دی په رښتیا باندې ملنګي شروع کی او د ده په نظر کې د سیمو زر او د تخت و تاج څه قیمت پاتې نشي نو بیا څه چل وشي دی بادشاه شي. خان سلطان او قلندر درې واړه یو دي. خان چې دی او بیا بادشاه او دغه ملنګ دا درې واړه یو شی دی. دا ډېره خوږه خبره ده چې کله یو انسان د په رښتینې او په حقیقت کې د ملنګي شروع کړه او دنیا له لته ورکړه دی بادشاه شو دی سلطان شو دی خان شو. نو خانی یعنی خان بادشاه او ملنګ دا یو شی دی. رحمان بابا وایي خو کم ملنګ چې په رښتینې ملنګي دا د پیر بابا ملنګان نه او نه د رحمان بابا د دربار ملنګان چې څه نه غواړي د غوښتونکي نه چې درکای دله هغه ملنګ ور دې نشي په پردی ځمکه هیڅوک مبصر او کور وکر درې واړه یو دي. یو انسان دی هغه په پردی ځمکه باندې ورغی او دغه پردی ځمکه باندې دعا وکړله نو مبصر لیدونکې او کور وکر څوک چې سیینې نه ړوند نو دا درې واړه یو شی دی. مقصد دا دی چې یاره که څوک د چا په حق باندې قبضه کوي او وایي چې دا زما دی دا روغ نه دی دا ړوند دی. ړوند او دغه دا یو شی دی. دا لرې که پوښتې لیوانی دی زما دا پیشو چې ده نو ور دې نشي په پردی ځمکه هیڅوک مبصر او کور وکر درې واړه یو دي. د پردی ځمکې نه دا مراد دی چېرې دا ځمکه دا دنیا دا زموږ نه ده دا پردی ده. زموږ جان مال عزت دا هم زموږ نه دا پردي دي. نو دا د خپل نه ګڼو دا د الله طرف نه امانت دی. که څوک دا خپل مال خپل جان خپل دولت خپل عمر دا خپل ګڼي نو دا ړوند دی. بنا څوک دی سترګو والا څوک دی چې هغه خپل جان خپل مال او چې الله ولا هر څه نعمت ورکړي دا د الله ګڼي چې دا د الله دی او ما له د امانت په توګه راکړي چې دی نه پکې یو یار نه دی اشنا وي هغه خار بحر او بر درې واړه یو دي. اوس یو خار ته لاړې نه دی پکې یار شته نه دی پکې څوک اشنا شته نه پکې رشته دار شته نو دغه خار او سمندر چې هغې کې څوک څه نه وي که نه لکه سمندر کې څه او بر یعنې صحرا دا درې واړه یو شی دي. خار دی خو ستا دپاره سمندر دی او ستا دپاره بیابان دی صحرا دی. ولې ستا پکې څوک نشته دی چې یار دوست خپل دي پکې نو بس بیا دا ستا دی او دا به زه دا ووایم درته چې دا دنیا چې ده آباده ده او دا یو خار دی او د دې مالک سره چې د یاري جوړه کړه دوستي جوړه کړه دا بیا ستا ده او که نه د ده سره د یاري او تعلق جوړ نه کړو نو بس دا دنیا او دا سمندر او دا ستا دپاره بیابان دي.
د دنیا ستاسو لپاره بیابان دی او سمندر دی، څه ته نشي وړی، څه حاصلولی نشي. په دکان د نابیناو جوهریانو خر مهرې لحل او گوهر درې واړه یو دي. په دکان د نابیناو جوهریانو دا کم خلق چې لالونه خرڅي زرګر چی کنه، نو رحمان بابا وایي چې کم زرګر نابینایی د گوهر در جوهر دا نه پیژني کنه، ملغلره هیره نه پیژني، یی نه چې نه نو سبا پیژني. نو په دکان د نابیناو جوهریانو خر مهرې لال او گوهر تش کانی او لالونه او گوهر کنه ملغلره دا یو شی دی. ړون جوهری تا تش کانه ورکا یا وته لال ورکا او یا وته ملغلره ورکا، هغه ته دغه یو شی دی، یی نه پیژني نه. نو دغه د دنیا انسانون کې د شي چیرې ترکمه پوری چې د هدایت رڼا الله سبحانه و تعالی چالنی ورکړي او د الله سره چا تعلق نه وي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه نه، نو د نه پیژني چیرې په دې دنیا کې قیمتي څوک دی او بې قیمته څوک دی. دا خو وړون دی نه. پسران د عار زمال عشق نکا پاک عاشق پیر او پدر درې واړه یو دي. رحمان بابا وایي چیرې پسران بچو ته وای کنه، چیرې زما بچي او کو رحمان بابا خپل بچی نه یادای کې خپل بچی مو، ځکه چې په ډیرو روایتونو کې دام دي چې رحمان بابا واده کړو اولاد هم دي. ځکه خو عام سړی نو، ملنګ نو، ډیر لوی غټ خانو، نو دا په هغه زمانہ کې دا غټ دیوان لیکل او دا دومره علم حاصلول دا د غریبانو کار نه و. دا خو د ډیر غټ خاندانی سړی نو دومره لوی علم حاصل کړو، بیا دا دومره کتاب په خپل لیکلو یا په بل چا لیکلو، نو دا د مالدارو خلکو کار دی. نو خامخا به وادم کړو ځکه چې بوډا مړ دی. اوس دا بیا خبره ده چې اولاد داسې راورسي چې پلار شاعري او اولاد د سره بې ذوق خلقي، هغه بې قدر خلقي، هغه ته پته نه، نو هغه بیا د پلار هغه سلسله راټینګ نه کی، داسې ډېر خلقي. نو پسران د عار زما له عشق نه کا رحمان بابا وایي چې عاشق یم، زما بچی دی په دې نه شرمېږي چې زما پلار مین دی. ځکه پاک مین پاک عاشق پیر او پدر، پاک عاشق شو او پیر چې شو او پلار دا یو شی دی. نو زه ستاسو پلار یم. رحمان بابا خپلو بچو ته وایي زه مین یم په چا، تاسو مه شرمېږئ زما پرې مینه باندې، ځکه چې زما مینه پاکه ده. نو زه ستاسو پلار یم او تاسو به خامخا څوک پیر ګورئ ځان نه که نه، نو دغه پیر زه شوم ستاسو. په سبب د ظالمانو حاکمانو ګور او ور او پېښور درې واړه یو دي. او بیا په دغه وخت کې به په پېښور کې هم دغسې حکمرانانو څنګه چې دا اوس دي، نو رحمان بابا د هغوی نوم ایسړ کوي او دا سیاسي شعر دی، دا یو شعر سیاسي دی. دی موږ ته سیاسي منظرنامه راوړاندې کوي د 1500 کاله مخکې د رحمان بابا د دور. وایي چې په سبب د ظالمانو حاکمانو ګور او ور او پېښور درې واړه یو دي. په پېښور باندې ظالمانان حکمرانان مسلط شوي دي، نوم د دغې د ظلم په وجه باندې هغوی پېښور کې داسې د ظلم بټۍ توده کړې ده چې قبر ګور قبر ته وایي، ور او پېښور دا یو شی دی. که څوک وایي چېرې زه د په ژوندانه باندې قبر ته لاړې، که څوک وایي چې زه په ژوندانه وسوځېدی پېښور ته دې لاړ شي. بس دی چې پېښور ته لاړ شي نو دته به د قبر یعنی د ګور او د ور د لمبو هغه دواړه لذتونه چې ورته وایي که نه خوندونه به ورته میلاو شي. دی به وڅکي د قبر او د ور مزې. په کوم ځای کې په پېښور کې ولې حکمرانان پې ظالمان راغلي دي؟ ځکه خو الله سبحانه وتعالی چې کله پیغمبر را لېږي نو د خلافت دپاره را لېږي، هغه د تخت او د تاج د حاصلولو دپاره را لېږي چې یاره صرف زما دا بنده دی خلقو له انصاف ورکولی شي، دی خلقو له عدل ورکولی شي، دی د خلقو حقوق ادا کولی شي. نو چې د ده په لاس کې د ریاست واګي بس زما بندگان به په آرامي، زما دنیا چې ما کومه جوړه کړې ده
د خپل محبوبانو د پاره انسانانو د پاره دا به یو باغی دا به تشکده نه دا به بټی نه دا به تنور نه دا به ګور نه او چې کله ظالمانان راشي حکمرانی دغه د ریاست دا واګي د ریاست څومره لوی شی دی ریاست د دې اختیار حاصلول دا اصل دی او د پیغمبرانو میشن د پیغمبرانو سنتونه چې ورته وای سنت دقه چې باید ریاست حاصل کړي ریاست حاصل کړي چې د الله بندگان د الله په خوګو ماړ شي او چې کله د ریاست اختیارات د درندگانو د حیوانانو په لاس کې ورشي بس بیا د وطن نه ور او ګور جوړ کی نو رحمان بابا چې په سبب د ظالمانو حاکمانو ګور او ور او پیښور درې واړه یو دي اوس مغه حال دی د پیښور چې اوس هم کو څوک وای چې را ما دي ګور ولې لاړ دي شي پیښور ته لاړ دي شي پښتونخوا ته لاړ دي شي کابل ته لاړ دي شي جلال آباد ته لاړ دي شي په افغانستان باندې دي یا لاړ دي شي بلوچستان ته نو بس دا سیمه پیښور نه مراد ټوله د پښتنو سیمه او ګور او ور دا درې واړه یو شي دي غزا وشو ځان ستای و رحمان ته به هنر او گای خر درې واړه یو دي رحمان بابا ته ځان سوکستای چې رضا سي مزاغه سي دغه سیاسي لیډران به دي سیاسي لیډران د یو بل تعریف کوي چیرې کویم نو زه ما لکه نن چې الیکشن دی کنه هر سړی د خپل صفات کوي نو رحمان بابا وایي چې ساجيبه وشوله وزان دا خلق ستای ماته خو زی پیجنم دا به هنر خلق ته نو دا به هنر حکمرانان دي دا ډاکوان دي دا غلي دي نو دا به هنر خلق او غواګانی غوایان او خرونه یو شی دي دا درې وړي شي دي به هنر یعنی چې دله د انصاف ورکول هنر نه ورزي دله د قدرتي وسایلو یعنی د ذرایع د پیداوار ذرایع چې دغه د ویشلو په منصفانه توګه باندې دغه چل نه ورزي دله د وطن د ترقۍ او د پرمختګ چل نه ورزي دله د دشمن سره پسترګو کې سترګې اچول نه ورزي نو بس دا به هنره حکمران شو به هنره مشر شو نو دغه به هنره مشران او خره او بیا غویان دا درې وړه یو شي دي الله دې زموږ حفاظت وکړي دا د رحمان بابا کلام کو ته تاسو په نور ته الله مشابه